بسم الله الرحمن الرحیم. راځو په دې باندې کار کوو چې موږ زنګي پروګرام څنګه فعال کړو او همدارنګه یو بل ملګري آی ډي څنګه په خپل زنګي کې ثبت کړو. د دې لپاره خو به لومړی تاسو زنګي پروګرام له پلی سټور څخه هم راخیستی شئ، پروژګا څخه ګوګل څخه هم ډاونلوډ شئ، هر براوزر چې خو تاسو عموما له پروژګا څخه راخلی صحیح ده. کله چې زنګي پروګرام ډاونلوډ او انسټال کړئ بیا به در خلاص کوي. کله چې مو را خلاص کړل د صفحه ستاسو مخې ته راځي. دلته به تاسو په رجسټر باندې کلیک وکوئ. البته په هغه صورت کې چې تاسو نوې آی ډي جوړوئ، لکه عام طور واتساپ چې جوړو صحیح ده. نو که چیرې تاسو مخکې آی ډي لرئ، آی ډي هغه نمبر لرئ، پاسورډ لرئ، بیا د لاندې برخه کې ساین ان باندې کلیک وکوئ. کنه هلته انګلیسي کې موږ ته لیکلي دي وایي که تاسو چیرې پخوانه اکاونټ لرئ، اکاونټ مو مخکې جوړ کړی، نو هغې نه وروسته تاسو ساین ان باندې کلیک وکوئ، هغه د آی ډي نمبر او پاسورډ دلته ورکئ، نو داخل به شي خپل اکاونټ ته. لکه تلګرام ته چې داخلیږو، تلګرام چې یو ځلې موږ جوړ کړو بیا چې هر وخت داخلیږو نو موږ هغه نمبر هغه شیان هغه ملګري موجود وي. نو د دې لپاره راځو چې موږ نوی زنګي پروګرام زنګي اکاونټ جوړو. را به سو رجسټر باندې به کلیک وکړو. کله چې رجسټر باندې کلیک کوئ دلته ګورئ د اکسپټ کلیک کوئ. لږه شیبه ورته انتظار کوو. نو دلته هم کنټینیو باندې کلیک وکوئ او دا الاو کوئ. دلته ورته نوم ټاکو، کوم نوم باندې تاسو دغه پروګرام ته جوړوئ. مثال زه د یوسف نوم جوړوم. لاندې که تخلص ورکوي او که نه ورکوي بیا کنټینیو کلیک کوئ. کله چې مو دا کلیک وکړو دلته موږ ته پاسورډ اپشن راغی، موږ ته یو پاسورډ تاسو ورکوئ صحیح ده. یوسف ورکو صحیح ده، یوسف 1 2 3. نو هر څومره چې پاسورډ قوي ښه ده. بیا لاندې برخه کې هم یوسف ورکو 1 2 3. همغه پورته چې مو کوم پاسورډ ورکړی هغه به لاندې برخه کې مو ورکوئ صحیح ده. که چیرې اوس دغه پاسورډ ورانول غواړئ، مطلب بل پاسورډ ورکول غواړئ، لاندې سکیپ باندې کلیک وکوئ، دا به له منځه لاړ شي. او که نه بیا غواړئ همدا پاسورډ ورته وټاکئ، یوسف 1 2 3 کنټینیو باندې کلیک وکوئ. کله چې مو دلته کلیک وکړو تاسو ګورئ پورته دغه چې دا زموږ د زنګي نمبر شو. دا پورته برخه کې تاسو ته ښکاري 53 44 944. نو دلته انګلیسي کې موږ ته لیکلي وي this is your زنګي private number. دا ستاسو د زنګي شخصي نمبر ده صحیح ده. نو که چیرې تاسو غواړئ ملګري دعوت کړئ، دا لاندې برخه کې invite friends to connect په دې باندې کلیک وکوئ. او که نه همداسې کنټینیو باندې کلیک وکوئ، ستاسو زنګي اکاونټ جوړ شو. اوس راځم زه بل موبایل کې هم دغه زنګي اکاونټ جوړوم او له دې اکاونټ سره یې وصلوم. لکه دې اکاونټ نه یا هغې اکاونټ نه دې نمبر ته دې اکاونټ ته زه مسیج کوم صحیح ده. نو تاسو دلته وینئ چې دغه د یو بل ملګري د زنګي شمیره ده. نو دا به مونږ څه ډول په خپل تلیفون کې ثبتوو. د دې لپاره به تاسو راشئ زنګي پروګرام ته. کله چې دې پروګرام ته تاسو راغللی دغه د قلم علامه چې ښکاري دلته به کلیک وکوئ. کله چې دلته کلیک وکوئ دلته کنټینیو باندې کلیک کوئ او دا ورته الاو کوئ صحیح ده. دلته په دې 3 لیکنو کې لاندینۍ لیکنه ده، اخرنۍ لیکنه اډ کانټاکټ، په دې باندې ورته کلیک وکوئ. هغه نمبر چې د ملګري د آی ډي ده هغه به دلته تاسو ورکړئ دا لاندې برخه کې. البته اولي نوم ورکوو، زه نوم ورکوم احمد په نامه ملګری ده. دا لاندې به هغه نمبر ورکړئ، لکه هغه نمبر و 6 9 4 1. کله چې دا نمبر ورته تاسو ورکړ بیا دا ټیک مارک علامې باندې کلیک وکوئ، نو هغه نمبر به موږ سره ثبت شي. اوس زه راځم همدې نمبر ته مسیج کوم، دلته په دې چټ باندې کلیک وکوم او یو مسیج به ورته پرېږدم. نو تاسو ګورئ دا مسیج ورغی.
نو په دې ډول تاسې کولی شئ چې زنګي یو اکاونټ جوړ کړئ او ملګرو ته ورڅخه مسیج وکوئ.